او د الله جل جلاله سره چې کوم واجب کړی دي پر خپل وعده باندې وخی او پاو کوي نو موږ تاسو الله جل جلاله د زمانه په پیراوج باندې کامیاب وکړو الله جل جلاله د زمانه پیراوج ناکام کړي وکړ دا د خپل رب جل جلاله ته متوجي شو کوم په زندان کې د الله سره وعده کړی کوم په سنگر کې د الله سره وعده کړی هغه واجب ځای کو خپل رب جل جلاله بندګۍ ته متوجي شو قدرمنو دا میاشت شهر الصيام ده شهر القيام ده شهر تلاوة القرآن ده دا د روژې میاشت ده دا د تراویح میاشت ده او دا د تلاوت د الله جل جلاله د کتاب د تلاوت میاشت ده کوشش وکړئ په دې میاشت کې ډېر خواري وکړئ مجاهدینو یو به د الله جل جلاله شکر ادا کړي او بل نو د هغه د خواري وخت دی او په داسې حالت کې چې موږ تاسې الحمدلله هېڅ ستونزه نه لرو په ارامو فضا کې هر مشکل مو حل دی هېڅ عذر د دې نشته چې زموږ سره د تلاوت وخت نشته زموږ سره د ذکر وخت نشته زموږ سره د تراویح وخت نشته الحمدلله د الله جل جلاله د عبادت ټولې لارې راته خلاصې دي نو کوشش وکړئ چې وخت مو ضایع نه شي او دا میاشت کې ډېر د الله جل جلاله د کتاب سره تعلق وساتئ د الله پیغمبر ته به جبرائیل علیه السلام په دې میاشت کې دوه وارې راتلي ډېر به د الله جل جلاله کتاب ورسره تکراروي او دا د قرآن میاشت ده په دې میاشت کې ډېر تلاوت وکړئ او په دې میاشت کې تراویح درڅخه قضا نه شي ښه په عزم او همت باندې ودرېږئ عباداتو ته داسې نه چې پنځه ورځې او شپږ ورځې څه کوشش روانې بیا بېرته په خپل تاسو کې غفلت راشي اوس خو د هر چا په جیب کې قاتل الوقت پروت دی چې د سړي ټول وخت ضایع کړي دا ټلیفون دغه فیسبوک و واټساپ و دا ګروپونه د دې څخه اجتناب وکړي په دې میاشت کې ځکه په دې کې ډېر د معصیت لارې دي که نور هېڅ معصیت نه وي چې دا وخت یې در ضایع کړي دا قدرمنه میاشت هغسې در باندې تېره شي بې تلاوته بې ذکره دا موږ دپاره غټ نقصان دی نو کوشش وکړئ د تلاوت سره او روژه په ښه اهتمام باندې ونیسئ د الله جل جلاله فریضه ده او د الله جل جلاله شکر ادا کړئ چې موږ تاسې دې فریضې ته راورسولو او د الله جل جلاله څخه توفیق وغواړئ چې په ښه طریقه باندې ادا کړئ د مکروهاتو د هغه افعالو سره چې هغه روژې ته نقصان رسوي د هغو څخه اجتناب وکړئ او عزم او همت څونه سړی عالي کړي الله پاک هغونه توفیق ورکړي الله جل جلاله د بنده په ګمان ورسره ځي چې ستا څنګه عزم او څنګه اراده شوه الله تعالی هغونه توفیق ورکړي بې همتي او کمزوري به نه کړو الله تعالی جل جلاله یې توفیق را نصیب کړي آخر دعوانا الحمدلله